د کہانی شروعات د یوې ښځې نه کیږي چې د هغې سټي سکین کیږي. د ریپورټ نه پس ډاکټر ورته وایي وستا اپریشن کامیاب شوی ضرور دی خو بیماری در باندې بیا هم راتلی شي او د دې نه بچ کېدو دپاره به هره هفته یوه ګرانه ستن لګول وي. د دې خاوند جیم مخکې هم د دې د علاج نه نور وروستو شوی او اوس هم هر څه د لګولو دپاره تیار و. دوی د ستن دپاره د هسپتال محکمې سره خبره وکړي چې هغوی ورته وایي وي ستاسو د بیمې حد ختم شوی دی باقي به مو پیسې لګي. د جیم ښځه ورته وایي وي موږ ته خو دا پته نه وه چې په دې کې لا حد هم وي او جیم وله پیسې ورکړي. کور ته په راتلو سره جیم د کپنې والا ترنګ میلو کی او د بیمې په باره کې ورسره خبره کوي چې د کپنې والا ورته وایي وي دا هر څه د یوې تفصیلي معاهدې په بنیاد کیږي چې کومه په 8 صفحو باندې مشتمله ده. د دې پورېدو سره د ده زړه مات شي وي نه رانه معافي غوښتله نه را سره مرسته وکړه او سیدې پکې قانون را مخکې کړ. اوس دا دومره ګران علاج صرف د ده د جیبه کېده او وخت سره سره دا تنخوا پې هم کمه شو قرض پسې واشو. په نیمه شپه کې دې د ښځې په ژړا باندې راپاسي چې ده ته وایي وي زه په تا باندې بوج یم زما د بچ کولو دپاره باقي قرضونه په ځان مه راړوه. چې جیم ورته په جواب کې وایي ما چې په کومه کپنۍ کې خپل ټول پنشن لګولی و هغه به د خیر سره سبا روباسم خو دې به خیر کړي. په سبا باندې دې ښایي کپنۍ ته رنګ میلو کړي خو د هغې طرفه صرف یو جواب راشي وي زه په چکر تللی یم وروستو به کپ لګوم. په دې کې یوه میاشت تېره شي او دې هغه ټول علاج په قرضو کړي او پوره یو میاشت پس د ده ملاقات هغه کپنۍ والا سره وشي چا سره چې د خپل ټول پنشن یې ښودی و. جیم په زړه کې وایي وي اوس په هر څه ټیک شي خو د هغه خبرې یې زړه نور هم مات کړي. وي ستاسو پیسو سر خوړلی دی په اصل کې د پیسو د کمي د وجې زموږ مشر ستا غوندې خلکو نه قمقل جوړ کړي وو او د کپنۍ په بانه باندې نه ټولې پیسې وهلې دي او دا مسله یوازې ستا نه ده. دی ورته په نرمۍ سره وایي وي دومره خو راله راکړې چې ښځې له په علاج وکړم. هغه ورته یوه خبره کوي وي موږ خو ته له تاوانه د مخکې نه خبردار کړی وي زه په دې کې څه هم نشم کولی. ده ته دومره جټکو لګي چې خاموشه پاتې شي. د مازدیګر په وخت کې د دوی کور ته د بینک د اړخه خط راشي وي ستا ټولې پیسې ختمې شوي دي او په تا په لکو قرض راوړېدلی دي. د دې په کتو سره د ده مازغه خراب شي وي ما خو ټولې پیسې ګنډکپانو سره یې ښودې وي. دې وکیل ته رنګ وکړي چې هغه ته یې د کیس دپاره په اډوانس کې 1 لک روپۍ وغواړي. وي اول به 1 لک روپۍ راکړې د هغې نه پس په عدالت کې کیس کوو او کیدای شي ستا پیسې واپس رومځي. خو ده سره 100 روپۍ هم نه وې. د ده چې څومره هم ملګري وو هغوی وله ټول په شریکه باندې پیسې راټولې کړي او دې وکیل له پیسې یوسي چې هغه ورته 2 لارې وښایي یا به 6 لک روپۍ هېرې او د بینک قرضه به معاف کړي او یا به د قانون لارې اختیارې چې په هغې کې کلونه هم لګېدی شي. جیم سوچ کړي او د بینک د قرض په خبره راضي شي. وي ښځه مې بچ کول ضروري دي د بینک والا رانه کور اخلي خو د ده دا امتحان دلته ختم نشي. د قسط د نه ادا کولو د وجې په ده باندې د کور قرض ډبل شي او بینک هم د ده د قرضې د معاف کولو درخواست مسترد کړي. یو څو ورځې پس د ده کور ته د بینک د اړخه نوټس راشي وي کور په 2 ورځو کې دنه خالي کا. دی وکیل ته رنګ میلو کړي خو هغې نور هم وارخطا کړي. وي هغه کومه کپنۍ چې سناسبت شوې وه هغه دیواله شوه او اوس څه هم نشي کېدی او په دې سره ورله اخري امید هم ختم کړي او په دې پریشانۍ کې دې کار نه لاړ شي او د خپل مشر نه مدد وغواړي خو هغې صرف په 2-3 روپو سره را رخصت کړي. دې سخت پریشاني او په سوچونو کې ډوبي او بل طرف ته د ښځه د بیمارۍ د تکلیف او د کور د حالاتو نه تنګه شوي او ځان له نبض کټ کړي. دې ستړې ستومانه کور ته راشي چې کور ورته سوړ ښکاري. دې په دې نیت بره وروخیږي چې ګینې ښځه مې وده ده خو چې څنګه ترې بلستن لرې کړي د ده په خپلو سترګو یقین نه کېږي هغې خودکشي کړې. دې د هغې غم زړه ته واچوي او د هغې د مرګ قصروار ځان ګرځوي. وي ما د هغې علاج ونه کړی شو. د هغې د مرګ نه پس د هغه زندګي صرف د غمونو پورې محدوده شي او د شرابو په نشه کې خوشې تشي ګرځي. یوه شپه دې په لار روانې چې یو کلب ته یې پام شي چې په هغې کې هغه سړي جینکو سره خنداګانې کوي څوک چې په ذلي توګه د قرضو مشر او د ده مدد نه بار انکار کړی. د ده ورته سخته غوسه وشي او بار یې ورته انتظار کوي چې بار ته پر وتو سره دې ته تپوس کوي وي زه دې وپېژندم چې هغه ورته وایي وي د ډیوټۍ ټایم ختم شوی دی سبا به راځي او د ده نه لاس راخکړي او په شا لاړ شي چې په دغه وخت کې پې یو ګاډي راشي او د ځان سره اوچت کړي. جیم حیرانه پاتې شي چې دا حادثه وه که قتل. په سبا باندې په اخبار کې د ده مرګ لی د حادثې نوم ورکړی او د چا هم په جیم شک نو پیدا شوي خو د جیم په زړه کې د هغه په مرګ سره یو عجیبه سکون را پیدا شي. دې د ښځې تصویرانو ته وګوري او ځان سره وایي وي د دې ټولو د وینو څښلو واله به انجام ته رسوم. دې ټوله شپه شوګیره کړي او د هغې ټولو ظالم سرمایدارو لیست تیار کړي چا چې عوام تباه کړي او د یو انتقام شروعات وکړي. د سهار په ټایم کې د بینک کس بیا د کور ته راشي. بینک ته
تعالی د 2 ورځو مهلت درکړي دا واخلو کور خالی کا ګینی پولیس پراشي دی ورته سر ولقي چې وبشي دی پتا دې سره خپل زوړ سنیپر راواخلي او د خزي تصویر او اخبارونه په بیگ کې واچي او دغه کور د همیشه لپاره پرېږدي دی یو کور پکړونی سی او بیا سمګلرانو سره ملو شي چې دا غوینه 2 تمانچي او ګرنیټونه واخلي او کور ته پراتک سره خپل اولنی ټارګټ خوخ کی او د مخ کې ورته تیاری هم کی د بانک په پارکینګ کې داخل شي چرته چې بانک منیجر انجام ته ورسي او بیا په نمبر د یو ظالم واقدار نه ځمکه خالی کوي او په ټول خار کې غوبل جوړ شي چې د شاته صرف یو کس دی د جیم دویم ټارګټ د کپنه والے کسو چې د ژوندۍ برباد کړي په دغه درنګو کې وی ما سره 15 لک ډالر دی زه غواړم چې دا ډبل شي هغه ورته په کپنه کې د ملاقات د پاره وي او بل خو دی خپل ملګرو ته ځان لا په کپنه کې د نوکرې د پاره وي دی به تور د صفای والا په کپنه کې داخل شي او په غور سره دغه ټول زی جایزه واخلي چې منیجر چرته کینی مشر چرته کینی او سکیورټي چرته موجود ده په سبا باندې د سم د سارا د مخامخ بلډینګ نه خپل ټوپک باندې لارې ته نشانه راړولي چې کس ملکی چاچی دی بلډینګ ته راغختلی او بیا دغه کپنه بلډینګ ته ټوپک راواړي او یو سکیورټي ګارد ملکی او بیا ټول سامان را ټول کې او ورته کی او پتا دې سره خصوټ بوټ بلډینګ ته را داخل شي او مخ واچي بره په خطو سره د مخ سره منیجر پسې ورشي چې په موبایل خبرې کوي لګیایي او مخ ته د بي خزي خاون تصویر پروت دی دته خپل ځان را یاد شي وی دوی هم دغه څه تبا کوي او را شروع شي به د ټول مخ کې دی اپریشن منیجر ملکی او بیا په نمبر یو ګن کپولي هغه ټول منډه کې چې دی ورپسې ګرنیټونه ورولي او چې کم بچي هغه له هم کار تمام کی چې بده کې فوجان راشي او د ټولي لوبي مشر پسې ورشي چې دغه په دفتر کې موجود دي دوه خزي رابار کې او ور بن کی او په چغه ورته د پاسېدو د پاره وي وی هغه ته چې د شریف خلکو زندګو سره لوبي کې د کپنې مشر خپ اطمینان سره په کرسي ناست دی دا یو داسې لوبه ده چې ستا غونته خلک دي چې هم نشي مالداري دي هغه ورته دا خبره زکه کوي چې هغه ته داسې لګي چې دی ماته سهم نشي وایي جیم ورته تمانچه په میس کې دی وی زبا د درو پورې ان سی ویم کچا تمانچه مخ کې چې تکړه هغه بډس کوي د کپنې مشر ور مخ کې شي او تمانچه راواخلي او د دز نمخ کې ورته وایي ما تر مخ کې نه پتا با چې ستا غونته غریب سړی زما هیڅ هم نشي کولی او دزو کې خو تمانچه خالی حیرانه پاتې شي چې په دغه وخت کې فوجان شیشې ماتي کې او رانه نوځي او په دې خیال د کپنې مشر ولي وی کدا جیم دی او جیم ځان پزمکو غورځي لکه چې دی ګیر کړي وو خو دې د ځان سره بوزي چې یو پولیس ولا د شاته نه پوګلاس کې دی او په خاموشي سره پرېږدي لکه چې هغه ته د هر څه په باره کې پته وه تاسو ته دا نینه کهاني څنګه ولګېده ما ته خپله قیمتي رایې په کمنټ کې ضرور راکړئ ملاویږو به په یو نوي ویډیو سره ما له راکړئ اجازت بای بای